سلامونه. د کابل ټایم همدا ګړۍ د نومبر 2 د مازدیګر 4 بجې 24 دقیقې دي. موږ راځو د موزیلا کامن وایس په ډیشبورډ باندې د هغو محمد خان 38,000 غږونو سره په لومړی مقام کې دی. په همدې شکل باندې تاسې مخکې ګورئ او د هر کس د کار اندازه لیدلی شئ. دا به موږ یوازې د 100 کسانو وګورو، ځکه له 100 نه خواته هغسې خلک دي چې حتی 1 ساعت یعنې 1000 کلیپه هم نه دي ریکارډ کړي. که څه هم چې قصې خلک ډېرې کوي، ولې ټول کار یوازې یعنې 80-90% کار یوازې 100 کسانو کړی، یا له 100 نه هم کمو کسانو. دا دی 94 نفر شاه زمان دی چې 1 ساعت غږونه یې پوره کړي دي، او 30 نفر هم سید راشد خان دی چې 270 کلیپونه لري. اوس راځو د هغه برخې ته، د غږ د ریکارډ برخې ته، یعنې د غږونو ریکارډ شوي غږونه چې هغه څومره اورېدلي دي، یا هغه د غږونو د اورېدلو برخه کې لومړی کس، دویم کس، دریم، او په همدې شکل باندې دا نومونه تاسې ګورئ. دا به هم تر 30 نفر پورې وګورو، او کولی شو بیا که اړتیا وي دغه لیست ته ورسوو. راتلونکي کې څوک ادعا لري چې ډېر کار یې کړی و په دې وخت کې، نو کولی شو د همدې ویډیو نه یې بېرته هغه عددونه وګورو، ویې رسوو. دلته کوم پاتې شوی نه وي، 88، 90 په همدې شکل باندې 80، 92، 93 او 94، یعنې د غږونو اورېدلو برخه کې 94 کسانو تر 1 ساعت زیات کار کړی، نورو ټولو کم کار کړی دی. او 101 کس سید احمد عادل دی چې د غږونو په برخه کې، د غږ د ریکارډ برخه کې ډېر مخکې دی، ولې دلته وروسته د په هر صورت